زیدا ماشومانان د بدن نړۍ تکړه او په غم خادي کې تکړه ته وو کله کله حیران شي ته وو چې سم مشر سره داسې خبرې د مور پلار دا کوشش چې بس دا بچي بس نسبین پاتې شو سمو ته خوشحالي نه جیوی من پد باندې من کار مار نک بس دې لکه د مور په خوا کې راسي نا غریب دې سکارون نه او ټول عمر کور کې تیر کړي د مور او د خور خوا کې اکثر خوې کې به عادت بس د صحیح بس د خزو عادت دي چې غریب ټول عمر کور سره خوا کې ناشته کوي بیٹک ته پلار نه راولي جرګول ځان سره نه بوزي جمعه ته ځان سره نه بوزي د سړو منځ ځان سره نه بوزي ټول عمر غریب کور کې لکه مور ته خور دا وی زید زمواري ولا نور کوي سکار وته نه ولا کوي داغه نه به دغه شی جوړ شي چې کله لوی شنو دا پلار دوا کوي چې الله د سینې سزي کې نه سمو دغه پرانی شي راپس ځکه چې هغه بس سبوي او سبب کوي د سینې چې داخله کرا پوری وخت دا ګوره زه حقیقت هم کنه سم خیلی د خبرو باندې نن سبا دا طریقه درس ډېره کنه کوشش دی چې بس زما دا بچې د ایسی لاندې او ایسی کته او ایسی بره او ټچ والا موبایل او نعمتونه دې ډېر سب خوشحالي صحیح دی سړی بچي لا کوشش کوي چې خس اغله والي خو دې کې د هغه د مستقبل سوچ پکار دی سړو پورې کلک بدن سړیتوب د سړو په مجلسونو کې ناسته دا ډېره مزه کوي او دا بس چې په مجلس کې کله ماشوم او دننه ځه زه یو مجلس کې ناست وم چې خپل خپلوان ناست وم ما سره زما اکثر عادت دی چې زامن چې دي نو بهر ته راوځي یا راسره چېرته ځي نو بوزم یې نه یې منع کوم نه هغه یو ما ته وایي چې زما وایي دا عادت نه دی داسې لږ ځان ایسي لکه چې زه څوک یم زه واړه ځان سره نو مې دا څخه عادت خو نه ته واړه ځان سره نه پرېږدي نو داسې اوسي چل دی کومه تورې دی ووایه پرېږدي چې دلته کښېني چې وګوري زما دا پلار څه کوي سره د دې سړو سره سبا له ورځې نه یم یا به مړ یم یا به په دې کور کې نه یم نو چې کم سے کم د چا سره څه خبره خو کولی شي که نه چې دا خو پېژني چې دا د پلار ملګری دی دا خپل دی میلمه ته به وایي چې راځه کښېنه راځه ډوډۍ وخوره راشه دلته راشه هلته څه خبره خو چې وکړي که نه بیا کولی خو شي سم خیال د عربو دا ډېر ښه عادت چې بچې به د پیو دپاره بهر تلي ولې وایي چې د بدن سخت شي او د بهر د هوا تازه صفای نو د بیماریانو نم ډک شي که خیال هم کړی دا زموږ علاقو کې لکه بانډو والا نن سبا خو دا کلي کلي پاتې نه شو د کلي نه ښارونه جوړ شوي دي خو بیا هم هغه کلي چې داسې لږ سیټ دی او نعمتونه به ډېر نه وي داسې دا نن سبا چې کوم نعمتونه دي د دغه زیدا ماشومانان د بدن نړۍ تکړه او په غم خادي کې هم تکړه ته وو کله کله حیران شي ته وو چې سم مشر سره داسې خبرې وکړي که نه یو نه ماشوم چې ویني سړی ته حیران شي دا سم مشر وي او راشي او تاسو کښېنئ او څنګه یې او ښه یې سړی ته حیران شي نو دا هله چې کله بچې په داسې ماحول کې لوی شي چې خوږ شی کې هغه د هر صحیح نه او چې ټول عمر د غریب د مور په خوا کې ناست او دغه د مور د خبرې اوري او دغه د زنانو د سینګاري نه او د زنانو د کپړې نه او د خور سره ناست او نو بیا دکې هغه شان عادت به نیسم چې پکار نو دې باب کې احتیاط پکار دی خصوصا زامن دوی له څه نه څه ذمهواري په وړوکوالي کې ورکول پکار لکه ذمهواري دې ته نه وایي چې ته غر راوړه په اوبو ورته کېده لکه څه نه څه ذمهواري څه ده هسې مثال لکه کور کې
څه سامان جمع شو او دا بهر ته وړه غواړي غورځول غواړي روزانه کور کې څه نه څه جمع کېږي چې کله کې بهر ته ډیران ته یا سزي ته وځي او ته زوی ته وایي چې ستا کار دکه دی بل څوک به دا کار کور کې نه کوي ته به یې کوي بل ته وایي چې ستا کار کور له سودا راوړي دي د دې ځینه بل ته ته به دا کار کوي بل ته بل ته او بل ته بل او داسې یعنې سره څه ذمهواري چې ده ته دا پته ولګي چې زه سړی یم زما په اوږو باندې ذمهواریانې دي زه به څه کوم دغه شان بدن کې هم ډېر کوشش دا نه دی په کار چې زما دا بچی نازبین لوی شي